عزتمند نن سره د قیامت چې کومې غټې نښې دي د هغې باره کې مختصر تذکره کوم. راځي عزتمندو چې واورو دا کومې غټې نښې دي. د ټول نه اول چې کومه غټه نښه ده د قیامت هغه دجال راوتل دي. دجال به راوځي او خلک به دوکه کوي، خلکو سره به دروغ وعدې کوي او د خلکو ګمراه کولو کوشش به کوي، د ایمان نه به خلاصوي. او عیسی علیه السلام به راکوزېږي او هغه به ختموي. دویمه غټه نښه دغه دی، دویمه غټه نښه د عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېدل دي. عیسی علیه السلام به راکوزېږي، په ځمکه کې به انصاف قایموي او دجال به قتلوي او عدل او انصاف نظام به راځي. درېیمه غټه نښه چې کومه ده هغه یاجوج ماجوج دي. یاجوج ماجوج داسې یو قوم دی چې دی به هم په ځمکه کې فساد خوري، الله به دا هم ختم کړي. نو عزتمندو څلورمه غټه نښه دا ده چې په ځمکه کې به یو داسې لوګي راخور شي په ټوله دنیا باندې چې د هغې نه به یو انسان هم نه وي پټ. او دا هم د قیامت یوه ډېره لویه نښه ده. او پنځمه نښه چې زلزلې به راځي په مشرق طرف ته او هلته کې به د زلزلو سره ځمکې ښکته ځي، یعنې کینې به لاندې به ځي. شپږمه نښه دا ده چې مغرب طرف ته به هم دغه شانتې زلزلو سره ځمکې ښکته ځي. اوومه نښه دا ده چې په عرب په ځمکه کې به هم دا ځمکې کینې لاندې به ځي لاندې. او اتمه نښه دا ده چې یو ځناور به الله رب راوباسي چې هغه به د خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره به خبرې کوي. عزتمندو دا د قیامت یوه لویه نښه ده. عزتمندو نهمه نښه دا ده د قیامت غټو نښو نه چې په یمن طرف ته به، یعنې په یمن کې به یو هور روزي، ډېر تیز هور وي، بې انتها تیز. دا د قیامت لویه علامه ده. او عزتمندو آخري او غټه علامه چې کومه ده د قیامت هغه نور د مغرب د طرف نه راوتل دي چې بیا به د توبې دروازه هم بنده شي. خلک به توبې وباسي، بیا به توبه نه قبلېږي. نو عزتمندو موږ ته پکار ده چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاري وکړو. عزتمندو الله طرف ته رجوع کړو او د خپل آخرت دپاره فکرمند شو، نو زمونږ به دنیا او آخرت الله دواړه ښایسته کړي. او الله رب دې موږ د ټولو د دې فتنو فسادونو نه محفوظ وساتي.